د سلیمان علیه السلام په دور کې یو دو زنانه لاړې چرته ګودرنې اوبه راوړلې د دوانو سره خپل بچیانو یو مشره وه یوه کشره وه شرمخ رالی د دې مشرې بچی وخوړه د زنانه حیرانه شوه چې شرمخ زما بچی وخوړه نو زه به مو هلته خاوند ته به څه ویم دا مجبوره شو ایسته د دې کشرې په بچي باندې دعوه وکړه چې ستا بچی شرمخ خوړلی دی او دا زما دی دی ویله چې نه دا زما دی کشرې ویل زما دی مشرې ویل زما دی داود علیه السلام له فیصله ویوړله داود علیه السلام چې وکته نو په دې کشرې باندې علامات د دروغ ولیدل او په مشر علامات د صدق ولیدل فیصله وکړه چې دا د دې مشر دی دا ټول زنانه تیرېدلې د سليمان علیه السلام په خوا باندې سليمان علیه السلام ته پوښتنه وکړه چې چرته تلی ویل موږ د سجلانجو او داود علیه السلام لمړو هغه فیصله وکړه سليمان السلام ته ویل چې راشه فیصله د لزکوم ستاسو یو بچی شرمخ تختول دی او دا یو د دوانو لانجه د په هیڅ یو سره غوا نشته ویل او ول دسې چل به وکړي چې چاړه به راوړو دا په میز باندې دو ټوکړې کو یو ټوکړه تاله در کوم یو ټوکړه دی لور کو دا مشره په دې کې غل شو او دای مقصد چې اسم زما بچی خو مړ دی پر دې بچی د چاړه په کې خودل شي پروا نه کوي وي ته د الله نبی چې څنګه فیصله کوي خود دې کشرې بچی او نو د پته ولګېدل چې دا خو زما بچی دی او چاړه په کې خودل کېږي سليمان علیه السلام چاړه په مقداغه دی واخلي خیر دی خو ټوکړې کوي ما مقصد دا چې ژوندې خو به هم وی کنه په خپل بچی باندې چاړه د چانه پرزو کی سليمان السلام په دې علامات باندې پوه شو چې دا بچی دا د کشرې دی زکه په چاړه نه مني او دا د مشر نه دی زکه د بدن نه د جسد نه چاړه دفن کړه دا به دلیل وي په دې خبره باندې چې کله ناکله یو مجتهد هغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته چې کله وحی نه راغلی نو هغه په امور کې اجتهاد کوي او دا به د دې خبرې دلیل وي چې چرته مجتهد په فیصله کې خطا شي نو هغه ته یو اجر ملاويږي د بعض سلفونو منقول دی ویل کدا واقعا نه نو موږ به ویل چې قاضیان هلاک دي ځکه خو فیصلو کې کله خطا کیږي درم انبیاء علیهم السلام ته فهم د الله د طرف نه ورکول شي ځکه قران کې الله وی ففهمناها سليمان الته واقعي د ګړو چې واقعا راغلی و سليمان السلام لمنګه فهم او پوهه ورکړه